من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سیرت د دنیا په هر ژبه سره موجود وو او موجود دی، او هر عالم د دغه مبارک تاریخ څخه تر خپله وسه یو څه لیکلی دي، خو موږ پښتنو په پښتو ژبه سره داسې جامع کتاب نه درلودی چې په هغه کې دي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند حوادث او واقعات د تاریخ سره موافق او په پرله پسې ډول لیکل سوي وي. حال دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پیژندګلوي او د هغه صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند خبرېدل زموږ دینی مسئولیت دی، ځکه که د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند خبر نسو، متابعت یې څنګه وکړو؟ او که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و نه پیژنو، ایمان څنګه پر راوړو؟ خو د نن ورځې څخه تقریبا 10 کاله د مخه ما د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم په نامه سره د ټیپ د فتو په واسطه یو مضمون ثبت او نشر کړي. البته هغه وخت د ځوانۍ آخري وختونه وه، آواز او د خبرو کولو توان او طاقت یوه اندازه د ځوانۍ پر قسم وه. او اوس مې د دوهم وار دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند حالات د سپینږیرتیا او ضعف په حالت کې د سرور کائنات ژوند په نامه سره ولیکل. غواړم چې هم یې د ټیپ په پتو کې ثبت کم او هم یې د کتاب په شکل سره ګرانو وطنوالو ته تقدیم کم. خو دا وار نه هغه د ځوانۍ آواز ته او نه د خبرو کولو توان او قدرت، مګر د هغه آواز او طاقت په عوض او بدله کې په دغه اوسني لیکل سوي مضمون کې معلومات زیات سوي او ډیر سوي دي. په اول وار ثبتولو کې ما د خپل ځان و ناقص استعداد ته کتل، نو دا مې نه په خیال او نه تصور کې راګرځېده چې دغه نشر سوې سلسله دي دونه جهاني شهرت پیدا کړي او د خلقو به په دغه اندازه سره خوښه سي. حقیقتا زه نه پوهېدم چې دغه بیان زما د ناقص استعداد سره تعلق نه لري، بلکې دغه بیان د یو کامل انسان د ژوندانه بیان دی. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند بیان دی، څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ټولو مسلمانانو ته محترم او مکرم، مرغوب او محبوب دی، نو خود د هغه محبوب سیرت هم محبوب وګرځېدی او د ګرانو مسلمان ورونو د طرفه تود هرکلی وسو. د اوریدونکو په زړو کې یې ځای ونیوي او باید وینیسي، ځکه الله جل جلاله خپل رسول ته ډېره عظیمه درجه او لوړ مقام ورکړی دی، او د ده صلی الله علیه و آله وسلم محبت یې د مسلمانانو په زړو کې ښخ کړی دی، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت یې د الله جل جلاله سره محبت بللی دی. الله عز وجل د سورة آل عمران په 11 نمبر آیات کې فرمایي: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته ووایه
که چیرې تاسې د الله عز وجل سره محبت لرئ او محبت کوئ نو زما متابعت وکړئ چې الله جل جلاله به ستاسې سره محبت وکړي، تاسې به خوښ ولرئ او تاسې ته به ستاسې ګناهونه در وبخښي. چې همدغه الهي تنبیه او خبرتیا یو د هغو سببو څخه وګرځېده چې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و محبت ته په خپلو زړو کې په شوق سره ډېر پراخه ځای ورکړی دی او مسلمانان په داسې لارو چارو پسې ګرځي چې د دوی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مابین کې محبت زیاتوي. د اسلام د شروع څخه تر اوسه پورې علماء کرام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت او شوخیو په بیانولو کې په مسابقه کې دي، خو د هیڅ بشر په وسه نه ده پوره چې د هغه مکرم او مشرف ذات اخلاق او اوصاف لکه څرنګه چې ښایي هغسې بیان کړي. هغه ذات چې الله عز وجل د هغه په باره کې فرمایي وانک لعلی خلق عظیم، یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم بېشکه چې ته یې پر ډېرو لویو او عظیمو خویو، ستا افعال او اقوال، ستا اخلاق او معاملې ټول عظیم او کریم دي. د ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها څخه پوښتنه وسوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق او عادات څنګه وه؟ دی رضی الله عنها وویل کان خلقه القرآن، یعنی د ده علیه الصلاة وسلام خویونه او اخلاق ټول د قرآن سره موافق او مطابق وه. سبحان الله، هر هغه څوک چې دغسې وي هغه تر ټولو خلقو او مخلوقاتو فاضل او کامل دی او د دې حقدار دی چې ټول مخلوقات محبت ورسره ولري. مګر زه او زما ناقص علم، زما ناقص فهم، زما ناقصه ژبه د دې څخه ډېر عاجزه دي چې د سید الاولین والآخرین صلی الله علیه و آله وسلم ژوند او اخلاق، افعال او اقوال دي داسې بیان کې لکه څرنګه چې ښایي. خو فقط زه د ځان دپاره دا سعادت او کامیابی بولم چې د دغه مبارک نور څخه دونه روښنایي حاصله کم چې د جهل په تاریکو کندو کې هلاک نسم. غواړم چې په ژوند کې د ده صلی الله علیه و آله وسلم د امت څخه یم او په داسې حال کې مړ سم چې بیا هم د ده علیه الصلاة وسلام د امت څخه یم او الله عز وجل د ده صلی الله علیه و آله وسلم په شفاعت ګناهونه را معاف کړي. نو ځکه بیا مې د دوهم وار دپاره د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم په لیکلو شروع وکړه چې په دې وار کې مې ځینې تبصرې او نور ګټور معلومات هم پر زیات کړه او هم مې د اولې لیکنې ځینې روایتونه په قوي روایتو بدل کړه. په اول وار لیکنه کې زما اعتماد پر یوه منبع و، هو د موضوع د صحت او موجودیت دپاره مې د سیرت او تفسیر مختلف کتابونه ورسره کتل، خو د موضوع پر جزئیاتو مې ډېر تاکید نه کاوه. مګر څرنګه چې دا وار د ځینو مسلمان ورونو په خواهش او غوښتنه سره غواړم چې دغه بحث او مضمون و خپلو پښتو ژبو مسلمان ورونو ته د کتاب پر قسم هم تقدیم کم، ځکه د ټیف فتې ډېر ژر استهلاکیږي، شکیږي او رکیږي. مګر کتاب که څه هم ویل یا مطالعه کول یې د وخت د نیستوالي یا د نورو عذرو په سبب د فتو تر اوریدلو سخت او مشکل دي، خو د کتاب عمر زیات دی. نو په دغه امید غواړم چې د دغه لیکنې په سبب د دغه علمي خرمن د وږو ټولونکو څخه سم او دا هم د یادونې وړ ده چې د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم په دا وار لیکنه کې مې تر هغه اول وار چې د فتو په واسطه نشر سوی و ډېر زیاتوب کړی دی چې د مختلفو کتابو څخه مې ډېر علمي مضامین را نقل کړي دي او په د مخني نشر سوي سیرت کې چې کم مضامین په اختصار سره لیکل سوي و دا وار په صحیح شکل او تفصیل سره لیکل سوي دي
او په کومو ځایو کې چې سهوه پیښه سوې وه هغه هم د بشري توان او قدرت پر اندازه اصلاح سوې ده. ورونو د سهوې معنا دا نه ده چې هغه معلومات بالکل غلط وه، یا هغه هم یو روایت وو د اعتماد وړ او لایق دی، مګر څرنګه چې دا وار د دې بحث څخه د کتاب جوړولو اراده لرم نو مې ځان ډېر ستړی کوي. د جملو ترکیب مې تر خپله وسه اصلاح کوي، د واقعاتو تاریخ مې تر یوې اندازې روښانه کوي، ضعیفه روایتونه مې په قوي روایتو بدل کړه، د مکرمو آیاتو ترجمې بیان شوې. هیله ده چې د ویونکو او اوریدونکو د خوښۍ سبب وګرځي. وما توفیقي الا بالله وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله موفق المؤمنين وناصر الموحدين ومرسل خير خلقه إلى العالمين، اصطفاه من خلقه ورزقه خير خصال وأتم الصفات من الحكمة والشجاعة والمروءة وجامع الصفات القيادة في أمور الدين والدنيا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر الميامين، النبي الكريم الهادي الأمين الصادق المربي القائد، فأفضل الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. ورونو دغه سلسله چې د سرور کائنات ژوند په نامه سره یادیږي د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت یعنی ژوند او اخلاقو، اقوالو او اعمالو په باره کې بیان کوي. دا سلسله د سید البشر خاتم الرسل صلی الله علیه و آله وسلم د عظیم او مبارک ژوند تاریخ بیانوي. د دې بیان څخه یوازې دا نه دی مقصد چې مسلمانان د خپل پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په مبارک حیات خبر سي، بلکې په دې خبرتیا کې نورې ډېرې مهمې فایدې هم شته چې په ښکاره سره وچاته نه معلومیږي. محترم ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت د بیانولو، لیکلو، اوریدلو او زده کولو څخه یوازې دا غرض او مقصد نه دی چې د تاریخ په قصو خبر سو، یا دا چې عجیبې او غریبې قصې یا نادره معلومات بیان سي. نو ځکه موږ مسلمانانو ته دا نه ښایي چې د سیرت اوریدل او زده کول د تاریخ پر قسم واورو یا ځان په خبر کو، او سیرت ته هم په داسې سترګه وکتل سي لکه د یوه خلیفه ژوند یا د یوه پاچا تاریخ یا د تیرې سوې زمانې معلومات، بلکې د سیرت د بیانولو، لیکلو، اوریدلو او زده کولو څخه مقصد او غرض دا دی چې یو مسلمان د اسلام د حقیقت تصور وکړي، هغه اسلام چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند څخه مبادئ او احکام، قواعد او اساس راوتلي او استنباط سوي دي. زه به دلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت د پوهېدلو او زده کولو یو څه فایدې په اختصار سره درته بیان کوم. اول، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نبوي شخصیت پیژندل. که څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند په هغه کیفیتو او حالاتو خبر سي چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تیرېده، دا به یقین سي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې عبقري یا نابغه نه و چې د ده علیه الصلاة وسلام نبوغ دی په خپل قوم کې لوړ او دغه مقام ته ورساوه، بلکې تر نبوغ او عبقریت د مخه د الله جل جلاله رسول دی چې الله عز وجل یې په وحی سره تائید او تاکید کاوه او الهي توفیق ورسره ملګری و.
نو موږ محمد صلی الله علیه و آله وسلم د رسول الله په صفت پیژنو. دوهم، د سیرت د پوهېدلو دوهمه فایده دا ده چې انسان په خپل حضور کې د کامیاب ژوند د ټولو امورو دپاره بلکې د شرافت د ژوند دپاره یو اعلی مثال وویني چې هغه صلی الله علیه و آله وسلم ژوند چې د هغه صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د خپل ځان دپاره قانون او تګلاره وګرځوي، په هغه پورې لاس ونیسي او په هغه پسې اقتدا وکړي. په دې کې هیڅ شک نشته که یو انسان هر څونه په یوه مثل اعلی پسې وګرځي، په یوه داسې رهنما او لارښوونکي پسې وګرځي چې د ژوند په ټولو چارو کې دې کامل او مثل اعلی وي، بې له شکه دغه پروالی او کمال د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې پیدا کولی شي. ځکه الله جل جلاله د ټوله بشریت دپاره قدوه او لارښوونکی بللی دی. الله عز وجل فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. دریم، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت د خبرېدلو او زده کولو په واسطه انسان د کتاب الله په مفاهیمو او مقاصدو پوهېدلی شي. ځکه د قرآن مجید د ډیرو آیاتو ترجمه په هغه واقعاتو او حادثاتو سره معلومیږي کم چې دغه آیاتونه د هغه واقعو او حادثو په وخت او باره کې نازل سوي دي. نو تر څو چې وچاته د هغه واقعاتو حالات معلوم نه وي، د قرآن مجید په معنا او مقصد نسی پوهېدلی. ځکه د قرآن کریم ډېر آیاتونه د یوې خاصې واقعې یا خاص بیان دپاره چې په هغه وخت پورې تعلق لري نازل سوي دي. نو ځکه ترجمه یې تر هغو نسی معلومېدلی چې وخت د نزول او سبب د نزول یې معلوم نسی، او د آیاتو د نزول سببونه تر هغو نسی معلومېدلی تر څو چې د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ژوند او سیرت را معلوم نسی. څلورم، د سیرت په معلوماتو سره مسلمان د اسلامي صحیح ثقافت او معرفت ډېره حصه ځای کولی شي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د اسلام د مبادیو د پوهېدلو دپاره که دین دی که عقیده که احکام دی که اخلاق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند یو روښانه مجسد تصویر دی. پنځم، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سیرت پوهېدل د یوه اسلامي معلم او واعظ دپاره د تعلیم او تربیې په باره کې یوه ژوندۍ نمونه او لارښوونه ده. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو فاضل معلم، صادق ناصح او مهربانه مربی و. د دعوت په مختلفو مرحلو کې یې د تعلیم او تربیې وړ او مناسبه طریقې استعمالولې. پر دې ټولو سربیره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې د انسانیت ټول اړخونه که اجتماعي دي که فردي داخل او شامل دي. یو انسان په هر حالت کې که یو مستقل فرد وي یا د ټولنې یوه فعال عضو وي، د پوره کامیابۍ دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و متابعت ته اړ او محتاج دی. ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند موږ ته د یوه مستقیم یا پر لار برابر ځوان د سلوک او اخلاقو بې مثاله نمونې راښیي چې د خپل قوم او ملګرو سره څونه امین او څونه صادقه و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یوه واعظ په صفت یو بې مثاله نمونه دی چې خلق یې د الله جل جلاله ولارې ته په حکمت او موعظه حسنه سره وربلل او خپل ټول طاقت یې د رسالت د رسولو په لار کې مصرفاوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یوه دولت د رئیس او حاکم دپاره ښه لارښوونکی دی چې په څونه هوښیاري او حکمت سره کارونه مخته بیول. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یوه مثالي
او حق پرسته میړه دپاره لارښوونکی دی چې د خپلې ښځې سره باید څنګه ژوند او گزاره وکړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یوه پلار دپاره په عاطفه او مهرباني کې لارښوونکی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زوجاتو او اولادو په حقوقو او واجباتو کې دقیق عدل کاوه. د هر چا حق د هغه د حال سره سم او پوره ورکاوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یو حربي قومندان او صادق امیر دپاره لارښوونکی دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یو جامع مسلمان دپاره هغه چې په خپل ژوند کې صحیح تقسیم اوقات او په معاملو کې عدل ولري لارښوونکی دی چې څونه د خپل رب عبادت وکړي او په عین وخت کې د خپلې کورنۍ او ملګرو سره لطیف او د ښه طبیعت خاوند وي. داسې نور ډېر مثالونه سته. که غواړې چې بختور او کامیاب ژوند ولرې نو خامخا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند ځان خبر کړه. ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند خبرېدل بل څه نه دي بې له دغه انساني اخلاقو ښکاره کول چې دغه ټوله په هغه بېمثله نمونه او کامل بشر کې سره یو ځای سوي وه او موږ یې خامخا و متابعت ته ضرورت لرو. که غواړې چې کامیابه او بختور ژوند ولرې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت کوه. اوس نو کېدلی سي چې دغه پاک تاریخ د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د پیدایښت څخه را شروع مګر ما دا بهتره ولیده چې تر دغه پاک میلاد د مخه څخه را شروع سي د پاره د دې چې دا را معلومه سي چې دغه لارښوونکي نور د پاره د دې چې دا را معلومه سي چې دغه لارښوونکي نور تر راتګ د مخه د عربو ژوند او تاریخ څنګه او څه ډول و او بیا د وحیو په راتګ سره څنګه سو. هغه تغییر چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت په واسطه یوازې په جزیرة العرب کې نه بلکې په ټول عالم کې راغلی دی لوی او مهم تغییر دی. خو انسان ته دا فرق تر هغو نسی معلومېدلی تر څو دغه پاک سیرت معلومات ورته ونسی. او شروع هم ډیره سخته ده. نه پوهېږم چې د کم ځای څخه یې را شروع کم ځکه د مخه تر اسلام د عربو تاریخ ډیر اوږد او لوی تاریخ دی. خو ما بهتره ولیده چې د هغه ځای څخه شروع په وکم کم چې الله عز وجل خپل معزز پیغمبر ابراهیم علیه السلام امر کړي چې خپله ښځه هاجر رضی الله عنها او د دې هغه کوچنی د تزوی اسماعیل علیه السلام بوزه او په مکه مکرمه کې پرېږده چې دغه مکه بې له اوبو او بې له زراعته یوه خالي ډبرینه شیله ده او هغه وخت کعبه شریفه هم نه وه جوړه سوې ځکه کعبه شریفه بیا په وروسته کې ابراهیم علیه السلام جوړه کړه. نو دغه شیله چې نوم یې مکه یا بکه دی یوه خالي شیله وه چې نه هلته انسانان وه او نه د انسانانو د ژوند کولو شرایط موجود وه. هلته نه اوبه وې نه زراعت نه کلی و نه کور فقط غرونه او ډبرې دي. نو د الله جل جلاله په امر ابراهیم علیه السلام د خپلې ښځې او کوچني زوی سره د فلسطین څخه و مکې مکرمې ته راغلی او هلته د بیت الله الحرام د مځکې سره خپله زوجه هاجر او خپل کوچنی زوی اسماعیل علیه السلام پر وچ دشت پرېښول او دی رهي سو. هاجر رضی الله عنها په تعجب کې سوه چې موږ څنګه دلته پرېږدې دلته خو نه اوبه سته نه خوراک نه انسانان سته نه زراعت نه کلی سته نه کور او زما سره دغه کوچنی د دې هلک را سره دی. نو یې پسې ورغږ کړه موږ څنګه دلته پرېږدې. ابراهیم علیه السلام هیڅ غږ ونه کړ. دې بیا پوښتنه ځینې وکړه او د علیه السلام غږ نه کاوه. خو په آخر کې دې پوښتنه ځینې وکړه آیا الله جل جلاله امر کړی یې چې موږ دلته پرېږده؟ ابراهیم علیه السلام ویل هو. دلته نو هاجر علیه السلام د هغه واقعي مسلمانې پر قسم چې اعتماد
او توکل یې یوازې پر الله جل جلاله وي په پوره یقین سره وویل الله مو نه ضایع کوي څرنګه چې دا د الله جل جلاله امر دی او الله عز وجل پر خپلو بندگانو رؤوف او رحیم دی نو بې له شکایت او تشویشه کښېنسته او ابراهیم علیه السلام رهي سو تاسې ته خو هغه مشهوره قصه در معلومه ده کم وخت چې د هاجر علیه السلام سره هغه د دې موجودې اوبه کمې چې ابراهیم علیه السلام ورپرې ایښې وې خلاصې سوې نو دا د اوبو د پیدا کولو دپاره ولاړه سوه چې یا به دلته اوبه پیدا کم او یا به یو څوک ووینم او خپل زوی یې د دغه اوسني زمزم د څا د منطقې سره پرېښاوه چې البته هغه وخت نه څا و نه اوبه خو دا د صفا و غونډۍ ته وختل او بیا د مروه غونډۍ ته ولاړه دغه د اوبو په طلب کې یې اووه واره د صفا او مروه په مابین کې تګ او راتګ وکړي ورونو دغه د دې تګ او راتګ زموږ په دین کې د حج کوونکو او عمره کوونکو دپاره دینی شعار وګرځېدی او دا د دغه مؤمنې ښځې یاد دی اسلام و مؤمنې ښځې ته دغه اندازه شرف ورکړی دی چې د قیامت تر ورځې به نه هېرېږي بیبي هاجر علیه السلام په دغه تګ او راتګ مشغوله وه چې هلته جبریل علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د پښو سره د الله عز وجل په امر دغه مځکه چې اوس هلته د زمزم څا دی په خپل وزر ووهل مځکه وچاوده او اوبه ځینې راووتې دا هغه د زمزم د ښکاره کېدو شروع او ابتدا ده او دلته په دغه غرو کې د اول وار دپاره اوبه پیدا سوې خو دا واقعه هغه وخت پیښه سوه چې په دغه وخت کې هلته په یمن کې د اوبو یو ډېر لوی بند چې سد معارب ورته ویل کېده نړېدلی او تاسې ته معلومه ده چې انسانان همیشه په هغه ځایو کې اوسیږي کم چې هلته اوبه وي او دغه سد معارب یا د اوبو بند په یمن کې ډېر لوی او عظیم بند و او د دغه بند پر شاوخوا ډېر انسانان اوسېدل او دغه انسانان هم ټول عرب وو ځکه د عربو اصلي وطن او ځای یوازې او یوازې یمن دی بې له هغه کوچي عربو څخه چې یوې خوا او بلې خوا ته بتله نور ټول عرب یوازې په یمن کې وو بل ځای نه اوسېده نو ځکه د اصلي عربو اصلي وطن یوازې یمن دی او بیا د هغه ځای څخه د دغه بند د نړېدو په سبب چې اوبه نیستې سوې د عربو یوې خوا او بلې خوا ته کوچ کړی دی کم وخت چې سد معارب ونړېدی عرب د رزق د طلب دپاره وپاشل سوه او هرې قبیلې د ځان د اوسېدلو دپاره یو منطقه اختیار کړه د مثال پر ډول د ثقیف قبیله و طایف ته ولاړه او طایف یې د ځان وطن وګرځاوه غساسینه د شام و شاوخوا ته ولاړه او د مناظره قبیله د عراق و شاوخوا ته ورسېده دغه رنګه ټول عرب د لوږې او د رزق د طلب په سبب د خپل اصلي وطن څخه چې یمن دی یوې خوا او بلې خوا ته وویشل شو اوس چې جبریل علیه السلام مځکه په وزر ووهل او د زمزم اوبه پیدا سوې بیبي هاجر علیه السلام دالته اوسیږي عادت داسې دی چیرې چې اوبه وي هلته مرغان هم وي د دغه اوبو په سبب مرغان پیدا کیږي او سره راټولیږي نو د زمزم د اوبو په سبب په دغه منطقه کې مرغان هم په هوا ګرځېدل په دغه وخت کې د عربو یوه قبیله چې د جرهم قبیله نومېده د یمن څخه کوچ کړی دی او رهي دی چې چیرې به اوبه پیدا کړي او هلته واوسیږي دغه قبیله نږدې و دغه شیلې ته چې مکه نومېده تېرېده ویلې ده چې په هوا مرغان ګرځي ویل دا مرغان دلته د کومې خوا راغلي دي دلته خو هیڅ وخت اوبه نه وې نو یې نفر ولېږل چې ولاړ سئ شاوخوا وګورئ شاید دلته اوبه پیدا سوي نفر چې ولاړه اوبه یې ولیدې او د قبیلې و مشرانو ته خبر راوړي چې هو دلته اوبه سته د قبیلې مشران اوبو ته ورغله
او هلته د اوبو سره هاجر او اسماعیل علیهم السلام ولیدل چې فقط یوه ښځه او یو کوچنی هلک دی، نور هیڅوک نسته. څرنګه چې دا خلق د همت او مړانې خاوندان و، نو یې د زمزم اوبه د هغې څخه په زور قبضه نه کړه، بلکې اجازه یې ځینې وغوښتل چې موږ به دلته واوسېږو، اوبه خو ستا دي او موږ به تا ته د دغه اوبو په مقابل کې اجوره درکوو. د دې هم خوښه شوه او دوی ته یې د اوسېدلو اجازه ورکړه. د الله عز وجل قدرت ته وګوره، اوبه یې ورته پیدا کړې او د نور رزق سبب هم پیدا شو، ځکه نور د معیشت شیان یې هغو پر ذمه واخیسته. اوس نو دغه د عربو قبیله چې جرهم نومېده په مکه مکرمه کې سکونت شروع کړي او دا ځای د ځان دپاره وطن وګرځاوه او د زمزم د اوبو دپاره یې یو حوض جوړ کړي. تر دغه وخته خو لا کعبه شریفه نه ده جوړه سوې او اسماعیل علیه السلام چې عرب نه دی او عربي ژبه هم نه ده زده، ځکه ابراهیم علیه السلام دوی د فلسطین څخه دلته مکې مکرمې ته راوستلي وو، نو عربي ژبه دغه د جرهم د قبیلې څخه زده کړه. او کم وخت چې اسماعیل علیه السلام لوی سو، ښځه هم د دغه قبیلې څخه وغوښته، نو ځکه د اسماعیل علیه السلام اولادې ته عرب مستعرب ویل کیږي چې اصلا عرب نه و او بیا عرب سوه. همدارنګه زموږ پاک پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه دی او بیا نو ابراهیم علیه السلام کله ناکله څه موده ترمنځ دلته راتلی، د خپل زوی او خپلې ښځې بیبي هاجر علیه السلام خبر یې اخیستی او بیرته به ولاړې، تر څو چې اسماعیل علیه السلام 14 کلو ته ورسېدی، نو د الله عز وجل د طرفه و ابراهیم علیه السلام ته د کعبې شریفې د جوړولو امر وسو چې ته او ستا زوی اسماعیل علیه السلام کعبه شریفه جوړه کړي او دوی هم کعبه شریفه جوړه کړه. خو کوم وخت چې الله عز وجل و ابراهیم علیه السلام ته د کعبې شریفې د جوړولو امر کاوه، ورته وویل شو چې د آدم علیه السلام پر بنا یې جوړه کړه. الله عز وجل د سورة آل عمران په 96 نمبر آیات کې فرمایي: ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه، یعنی خامخا هغه اول کور د الله جل جلاله چې د خلقو د پاره ایښول سوی دی هغه کور دی چې په بکه کې واقع دی. ورونو اصلا کعبه شریفه د آدم یا شیس ابن آدم علیه السلام په زمانه کې جوړه سوې او بیا د نوح علیه السلام په توپان کې ونړېده. څرنګه چې کعبه شریفه د الله جل جلاله اولنی کور دی، نو خود د خلقو د عبادت دپاره د الله عز وجل اول کور بلل کیږي. او کوم وخت چې ابراهیم علیه السلام د کعبې شریف اساس یا تاداو کندی، واقعا یې په مځکه کې هغه د آدم علیه السلام اساس پیدا کړ او پر هغه اساس یې جوړ کړ. دا د کعبې شریفې د جوړولو ابتدا او شروع شو. خو د جوړولو په وخت کې چې ابراهیم علیه السلام دغه یو دیوال و آخر ته ورساوه او اوس دغه بل دیوال جوړوي، دلته خو کونج پیدا کیږي چې دغه کونج څخه د بنا او جوړولو اصل او اساس نقشه او رجه اخیستل کیږي او نور بنا دغه کونج څخه سم او صحیح جوړېدلی شي. نو ابراهیم علیه السلام غوښته چې په دغه کونج کې یوه لو قوي او مناسبه ډبره کښېږدي. نو یې اسماعیل علیه السلام ولېږي چې ولاړ شه شاوخوا وګوره چې دغه کونج دپاره یوه مناسبه ډبره پیدا کړې. اسماعیل علیه السلام لاړی او وګرځېدی، څو دغه ځای دپاره یې وړ او مناسبه ډبره نه کړه پیدا. بیرته راغی، ویې لیده چې د پلار سره یوه ډېره مناسبه او هغه قسم ډبره چې دوی غوښته پرته ده. اسماعیل علیه السلام ویل دا ډبره دې د کومه کړه؟ ابراهیم علیه السلام ویل دا د الله عز وجل د طرفه راغله. ورونو دغه ډبره هغه اجر اسود دی چې د جنت څخه راغلی دی او د جنت ډبره ده چې د کعبې شریف په بنا کې کار سوی. کعبه شریفه
د دغه ډبرې څخه په صحیح بنا سره جوړه سوه او ابراهیم علیه السلام چې به یو څه دیوال جوړ کړي نو به شاته ولاړ او د یو څه لرې فاصلې څخه به ورته کتل چې آیا دیوال سم دی کوږ خو نه دی او دلته به ښه وخت ولاړ و فکر به واهه نو ځکه دغه ځای ته مقام ابراهیم ویل کیږي. الله عز وجل د سورة البقره په 125 نمبر آیات کې فرمایي واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى، یعنی ای مومنانو د ابراهیم علیه السلام د درېدلو ځای د لمانځه طواف او دعا ځای وګرځوئ چې دا ځای د کعبې شریفې د صحیح جوړولو دپاره د ابراهیم علیه السلام د فکر ځای دی. نو ځکه دغه مقام د کعبې شریفې څخه یو څه لرې واقع دی، ځکه د لرې څخه د دیوال برابري او کوږوالی معلومیږي. همدارنګه مقام ابراهیم و هغه ډبرې ته ویل کیږي چې د کعبې شریفې د جوړولو په وخت کې ابراهیم علیه السلام پر درېدی او په دغه ډبره کې د ابراهیم علیه السلام د پښو نقشې او علامې هم شته او دغه ډبره هم د جنت څخه راوړل سوې ده. اوس چې کعبه شریفه جوړه سوه د ډبرو یوه خونه ده، نو خلق د عبادت دپاره ولي او څنګه ورته راسي؟ دلته بیا و ابراهیم علیه السلام ته الهي امر وسو چې خلق و بیت الله الحرام ته په حج کولو خبر کړ. الله عز وجل د سورة الحج په 28 نمبر آیات کې فرمایي وَأَذِنْ فِي النَّاسِ يَأْتُوكَ رِجَالًا، یعنی په خلقو کې د حج د ادا کولو دپاره غږ وکړه چې تا ته به د هر ځای څخه حاجان راسي. ابراهیم علیه السلام وویل الهي زه څنګه کولی سم چې ټول خلق خبر کم؟ زما آواز به و ټولو خلقو ته څنګه ورسیږي؟ د الله عز وجل د طرفه ورته وویل سوه یا ابراهیم پر تا ناره ده او پر ما یې و خلقو ته رسول دي، ته فقط غږ وکړه. دا چې و خلقو ته څنګه رسیږي دا زما کار دی، ته فقط په آواز کولو سره مامور یې. نو ابراهیم علیه السلام د عرفات وغره ته ولاړی او لوړ وغره ته وختل. په حج کولو سره یې نارې کړه چې ای خلقو د بیت الله شریف حج پر تاسې فرض دی. نو د دې سببه عرفات د حج په شعائرو کې راغلی او د حج مهم رکن دی، ځکه عرفات د خلقو د حج کولو دپاره د اعلان او خبرتیا ځای دی. اوس نو د الله جل جلاله د امر سره مطابق ابراهیم علیه السلام په حج کولو سره اعلان وکړ او الله عز وجل دا د آواز تر مشرق او مغرب ورساوه. دا د الله عز وجل د طرفه څخه معجزه وه چې ټولو خلقو د آواز واورېدل. همدارنګه الله جل جلاله د ټولو انسانانو په زړو کې د کعبې شریفې حب او محبت، تعظیم او تکریم ورواچاوه. ورونو د الله عز وجل کارونه داسې وي او داسې دي چې زموږ تر عقل لوړ وي. او بیا نو خلق د حج کولو دپاره د دنیا د اطرافو څخه خاصتا د جزیرة العرب څخه په ډلو ډلو همیشه ورته راتله حج او د الله عز وجل عبادت به کاوه. هر کال حج کېدی، د کعبې شریف ته تعظیم او احترام کېدی. دا د الله جل جلاله قدرت او معجزه ده، کنه د هیڅ انسان په واسه نه ده پوره چې د ډبرو و خونې ته دې دون عزت او اعتبار ورکړي. اوس نو کعبه شریفه معززه سوه او د ابراهیم علیه السلام دین نشر سو. توحید او د یوه الله عز وجل عبادت په خلقو کې شروع سو. ټول عرب د ابراهیم علیه السلام پر دین و او د ټولو عقیده د وحدانیت و. یوازې او یوازې د الله جل جلاله عبادت کېدی، هیڅ کافر او مشرک نو موجود. خو عمر دی تیریږي، څه وخت او زمانه پر دغه حال تیره سوه تر څو چې د خزاعه په قبیله کې د عمرو ابن لحی په نامه سره یو نفر پیدا سو. ورونو خزاعه د عربو یوه بله قبیله ده او دغه عمرو د دغه قبیلې رئیس او سردار. دغه عمرو ابن لحی د جرهم د قبیلې سره
چې پر مکه مکرمه آمران و جنگونه شروع کړل. غواړي چې د کعبې شریفې تولا او د مکې مکرمې آمریت ځینې واخلي او د دغه دوو قبیلو په مابین کې ډېر لوی جنگ پیښ شو. خو په آخر کې د جرهم قبیلې ماته وخوړه او د مکې مکرمې تولا او آمریت د خزاعه د قبیلې لاسته ورغله. د دغه جنگو او ماتې په نتیجه کې د جرهم د قبیلې ډېر نفر د مکې مکرمې څخه ووتل او ځینې یې دالته پاته سو. په مکه مکرمه کې استوګنه کول، مګر کارونه او آمریت ټول د خزاعه د قبیلې په لاس کې وه. خو کوم وخت چې د جنگ په جریان کې د جرهم قبیله په خپله ماته پوه سوه، نو یې غوښته چې د خزاعه قبیلې ته په مکه مکرمه کې مشکلات او تکالیف جوړ کړي او د دوی ژوند ورسخت کړي او دا تکلیف د اوبو په سبب ورته پیدا کړي. ورونو، هو د مکې مکرمې د ښار عزت او عظمت، لویي او حرمت په کعبه شریفه سره دی، خو د خلقو ژوند یې د زمزم په اوبو سره و. که اوبه مې وي بیا هلته ژوند تریخ دی. نو د جرهم قبیلې د دغه مقصد دپاره د جنگ په وخت کې د زمزم څاه پټ کړي او هغه په کعبه شریفه کې پرتې خزانې یې سره د هغه دوو دانو اوسیو چې د سرو زرو څخه جوړې سوي وې او په کعبه شریفه کې پرتې وې، ټول و څاه ته ور واچول او د څاه یې هېڅ نقشه او علامه نه پرېښول. کم وخت چې د خزاعه قبیلې د مکې مکرمې تصرف او آمریت په لاس کې واخیستی، د زمزم د اوبو یې هېڅ اثر نه کوي پیدا، نو مجبوره سوه اوبه به د مکې مکرمې د باندې څخه راوړل. د خزاعه قبیلې د مکې مکرمې آمریت لاسته راوړی، خو زمزم نسو ورپاته، ځکه هغه پټ او ښخ کړه سو. تر هغه وخته ورک او پټ و چې دوهم وار بیا زموږ د پاک پیغمبر محمد صلی الله علیه و وسلم نیکه عبدالمطلب وکیندی. ورونو، دا د زمزم د څاه د پټېدو قصه وه چې پر مکه مکرمه د خزاعه د قبیلې د تسلط په سبب د جرهم د طرفه پټ سو او پر مکه مکرمه د خزاعه د قبیلې تسلط تر 300 یا په بل روایت تر 500 کلو پورې دوام کړی دی. خو په شروع کې د خزاعه د قبیلې مشر او رئیس چې عمرو بن لحی نومېدی د مکې مکرمې حاکم مطلق وګرځېدی او د ده د امر څخه هیچا سرکشي او نافرمانی نه کوله. دغه عمر ډېر مالدار او سخي سړی و. د حاجانو خواړه یوازې د خپل مال ورکول او د حاجانو دپاره اوبه هم یوازې د په خپل مصرف برابرول. او دا هم تاسې ته معلومه ده چې د زمزم د پټېدو په سبب اوبه د مکې مکرمې د باندې او د لیرو ځایو څخه راوړل کېدې. خو دا کارونه د پر خپله غاړه اخیستې وه او دغه عمرو بن لحی دونه معتبره و چې هر امر یې د خزاعه پر قبیلې او د مکې مکرمې پر اوسېدونکو او د مکې مکرمې حاجانو داسې قبلاوه لکه دینی او شرعي اوامر. هیچا د امر نافرمانی نه کول. یو وخت د وختو دغه عمرو بن لحی و شام ته په سفر لاړ او هلته د شام په حدودو کې یوه قبیله وه چې د عمالیق قبیله نومېده او دا قبیله بتپرسته وه، د بوتانو عبادت یې کاوه. خو تر دغه وخته عربو نه بوتان پیژندل او نه د بوتانو عبادت کاوه، بلکې ټول موحدین او د حضرت ابراهیم علیه السلام پر دین وه. نو دغه عمرو بن لحی د عمالیق د قبیلې څخه پوښتنه وکړه چې دا څه شي دي؟ هغو ورته وویل چې دا الهه او خدایان دي. کم وخت چې پر موږ لوږه او کاختي راسي ډوډۍ راکوي، او کم وخت چې یو قوم پر موږ حمله وکړي او جنگ را سره کوي دوی زموږ کومک کوي، بارانونه را باندې اوروي او بالاخره الله ته مو نږدې کوي. عمرو بن لحی ډېر په تعجب کې سو او دا خبرې یې پر دماغ برابرې ولګېدې. نو ویل ما ته هم یو بت راکړه. ښه
ښایي چې زموږ کومک هم وکړي، ځکه موږ په مکه مکرمه کې اوبو ته ډېر ضرورت لرو. دوی ویل ښه ده. نو یوه ده ته یو بت ورکوي چې هبل نومېدی. دا هغه اول بت دی چې و جزیرة العرب ته داخل سو. عمرو بن لحی دغه بت و مکې مکرمې ته راوړي او په کعبه شریفه کې یې کښېښاوه. خلق یې د دغه بت په عبادت امر کړ. خلقو یې هم دا امر ومانه. اوس نو عمرو بن لحی نوي اوامر صادروي چې هغه اوامر یې د توحید او د ابراهیم علیه السلام د دین څخه مخالف و. او بیا یې نور بوتان چې الهه او خدایان یې بلل و جزیرة العرب ته راوړي. او هر قبیله یې امر کړه چې د ځان دپاره به یو بت اختیاروي او په کعبه شریفه کې به د هغه بت عبادت کوي. بیا یې بل امر صادر کړي، ویل تاسې خو په خپلو کورو او کلو کې هم عبادت کوئ، خو دا نه ده جایزه چې د بل شي عبادت وکړي بېله د مکې مکرمې د بوتانو څخه د یوه بت. نو پر هر چا دا لازمه ده چې د مکې مکرمې څخه یوه ډبره ورسره واخلي او هلته په خپل کور او کلي کې د هغې ډبرې عبادت وکړي. عربو هم دا امر ومانه او هر یوه د مکې مکرمې څخه یوه ډبره ورسره واخیسته او هلته په خپل کور کې به و هغې ډبرې ته عبادت کاوه، حتی د هغې ډبرې عبادت به کاوه چې دا نو په عربو کې د توحید پر ځای د بوتانو د عبادت شروع او ابتدا وه. د عمرو بن لحی په امر سره بت پرستی شروع شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه عمرو بن لحی په باره کې فرمایي: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار. يعني عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي مې ولیدی چې خپلې کلمې په اور کې کشوي. دا ولې؟ ځکه دی هغه څوک دی چې د عربو دین ته یې تغییر ورکړي. تر دغه دمخه ټول عرب پر توحید او لطفاً فتا واړوه.